حدیث مبارک کې دی وای کافی دی یو سړی د خاطره دون دروغ ایو حدث چې دا خبره وکي بكل ما سمع په هر یو هغه شی باندې چې دا اوریدلی. زمونږ ستاسو مسلمانان چې د اکثریت دا وګوري په سوشل میډیا کې د یو خبرې یا تایید شوی یا نه شوی، اکثر دا د فساق فجار لخوانه یا مثلا داس یو رسنیو لخوانه چې هغه شیطان رسنی دي، هغه د کافرانو په ولکه کې لکه بي بي سي او داسې نور رسنۍ چې دي، د دې ټولو میشن صرف او صرف دا دی د عالم دښمني، د حافظ دښمني، د مفتی دښمني، د مسلمان دښمني چې څنګه مسلمان هاته کو بی عزتی څنګه وکي. یعنی دا رسنۍ صرف او صرف دا رسنۍ او دا خبريالان دي هم دي د خاطر ګمارل شوی دي. ګوري تاسو پر رسنیو کې با اکثر لیدلې وي بي بي سي راپور نشر کړي، په دنیا کې ډیر ځای غلطی شوی، خدا به راپور نشر کړی وي دی بي بي سي چې ولا په فلانکی ځای کې یو مولا د خپل شاګرد باندې تجاوز جنسي تیری وکړ، حالانکه خبر صادق وي یا کاذب وي هغه والله اعلم. خو بي بي سي د خلکو ذهنونه د مولا، د عالم، د مفتی، د محدث، د یو مسلمان سپیڅلی او کامل مسلمان په حق باندې د معاشرې ته داسې یو فاسد نظریات ورکوي. نو مونږ تاسو باید تتبع تلاش وکړو، داسې نه چې مونږ تاسو ته څوک وایي چې فلانکی خو داسې یو نو مونږ ډایرکټ ومنو، نه لږ تلاش وکړئ، لږ تتبع تلاش وکړئ. دا رسنۍ چې دي د دې رسنۍ اکثر مسلمانان نن سبا خبره مني بغیر د دینه چې تتبع تلاش او تحقیق په دې مسأله باندې نه کړي، ولا وینا پلانکی سایډ نشر کړي پلانکی سایډ نشر کړي. په همداسې معاشره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای دونه دروغ په سړی باندې کافی دي چې وای ور یو بل ته نشر کی. نو یعنی څه به کوي؟ تحقیق بکوي. څه بکوي؟ تحقیق بکوي. لکه دا رسنۍ د علماء کرامو خلاف داسې خبرې کې چې بلانکی ځای کې یو قاری په خپل شاګرد جنسي تیری کړی، حالانکه دا مسلمه خبره ده چې په ډیرو هیوادونو کې په مکاتبو کې جنسي تیری کې هغه نه راخلي او د مدارسو پسې داسې لګېدلي چې د مدارسو دښمني د دوی هغه ډیوټي او د دوی وظیفه ګرځېدلې ده. نو زه دا ټولو مسلمانانو ته دا خبره کوم چې تاسو یو مسأله واورئ، یو خبره واورئ، نو فوراً په هغه باندې هغه مه کوئ، لږ د خبرې تتبع تلاش او د هغه سایډ او د هغه کوم پهلو د هغه لږ تحقیق وکړئ چې آیا دا صادق ده که کاذب دی. او ډیر کرته ماته وګوره، ډیر کرته یو انسان چې دی ډیر ښایسته سپېڅلی د اخلاقونه، خو بعضې انسان یې ډیر بد معرفي کوي. نو ډیر خلک ښه وي خو بعضې خلک یې بد معرفي کوي. نو تاسو د خلکو په معرفت کې لږ تتبع تلاش کوئ.